السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. نن درته د بشرا بیبي صاحبه په صحت په حوالې سره وایم چې د هغوی میډیکل ټیسټ په کوم ځای کې شوی دی، بیا هغه میډیکل ټیسټ په حوالې سره څه شو دي، که په کوم هسپتال کې شوی دی، څه ټیم شوی دی، د دې په حوالې سره ډېر اهم ډیټیللی زموږ سره هغه ستاسو مخې ته ږدو. د دې سره سره درته وایم چې ضمني انتخابات چې کوم دي هغه په 21 حلقو کې چې کوم دی په پاکستان کې نن دي، یعنې نن د اتوار په ورځ باندې به وي. د هغې په حوالې سره څه احکامات کړی شوي دي او پاک فوج ته چې کوم احکامات ورکړل شوي دي، آیا په دې اوسني احکامات کې او د 8 فروری نه مخکې چې کوم احکامات په هغه کې څه فرق دی، نو دا ټوټل ډیټیل چې کوم دی دا ستاسو مخې ته ږدم. د ټول نه اول راځو او تاسو ته دا وایو چې نن یو سیاسي غټه معرکه چې کومه ده دا روانه ده. ضمني انتخابات دي او په دې ضمني انتخابات چې کومه ده دا د ځینو خلکو دپاره سیاسي ژوند او د مرګ چې کومه ده یو مسله جوړه شوې ده. دا د هغو ایګو دپاره هم یو مسله جوړه شوې ده او بالخصوصا چې د عمران خان صاحب کومه مخالفین دي یا د پاکستان تحریک انصاف مخالفین دي، د هغې دپاره دا د ایګو ډېره غټه مسله جوړه شوې ده. او د هغې سره سره زموږ د دلعزیز اسټبلیشمنټ دپاره مریم نواز صاحبه دپاره او د مریم نواز صاحبه چې کومه ده دا د فارم 47 چې کومه پیداوار ده، د دې سره سره چې کومه ده نن به د فارم 47 او د فارم 45 په منځ کې ډېره غټه مقابله وي. د دې دپاره چې کومه ده پاک فوج چې کومه ده دا هم طلب کړی دی او پاک فوج ته چې کومه ده یو خصوصي چې کومه ده احکامات هم ورکړلي، هدایات هم ورکړلي او کوډ اف کنډکټ چې کومه ده دا هم د دې حوالې کړی دی. ضابط اخلاق چې کومه ده دا هم دیو ته ویلی ده او پاک فوج چې کومه ده دیو چې نن یې راغوښتل دي نو دیو به څه کار کوي او په څه کې دیو حصه اخیستلی شي. د دې په حوالې سره هم زموږ سره خبرونه دي، هغه به هم ستاسو مخې ته ږدو. بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان صاحب بیبي چې کومه ده د هغې میډیکل ټیسټ هم شوي دي، په میډیکل ریپورټس د هغې هم راغلي دي، خو دا یو معما چې کومه ده دا په پاکستان کې جوړه شوې ده، ځکه چې ظاهري حالات چې د ابتدایي طور باندې د هغې د لور د طرف نه چې کومه ویلی شوی دی د هغې مطابق چې کومه ده د هغوی حالات د صحت حالات چې کومه دا ډېر زیات خراب دي او د هغې د ډاکټر مطابق. خو بل طرف ته میډیکل ریپورټس چې کوم راغلي هغه د دې بالکل برعکس دي، د هغې مطابق چې کومه دي حالات بالکل بهتر دي او هغه چې کومه ډېره زیاته صحتمنده ده. دې په حوالې سره هم زموږ سره معلومات دي، هغه ستاسو مخې ته ږدو. خو پرون سهار چې کله بشرا بیبي صاحبه د بنیګاله نه راویستلی شوه او هغه د یعنې د هغې د سب جیل نه چې هغه راووتله او هغه شفا هسپتال ته ویوړله، نو هلته سیکورټي حالات چې کوم هغه ډېر سخت وو، یعنې سخت انتظامات یې د سیکورټۍ کړي وو او هېڅ قسمه اکسس چاته نه و. د شفا هسپتال انتظامیه چې کومه ده د هغې مطابق د شپې هغوی ته دا ویلی شوي وو چې سبا به په شفا هسپتال کې چې کومه د وي آی پي مومنټ به وي، نو د هغې وجې نه هغې چې کومه خپل ډاکټر ته د شپې دا کنوی کړی چې سهار به په هسپتال کې چې کومه د وي آی پي مومنټ به وي، نو سهار په دې هسپتال کې داسې ښکاره کېده لکه کرفیو چې لګولی وي، یعنې ماحول داسې جوړ کړی شوی لکه هلته چې کرفیو لګېدلی وي او هغه مخصوص لارې چې کومه وي چې په هغې باندې به خلک راتله هغه بالکل بلاک کړي وي او داسې ښکاره کېده لکه یو روډ چې په یو روډ باندې لګېدلی وي. دارنګې چې کومه ده اضافي سیکورټي چې کومه ده هغه هم هلته فراهم کړې وه، یعنې د هغې خپله سیکورټي چې کومه هغه هم الرټ وه، خو د هغې سره سره چې کومه ده نوره اضافي سیکورټي هم هلته موجود وه. او د کم ځای نه به چې خلک تېرېدل، یعنې هغه کوریډور یې هم خالي کړي وو او کوریډور کې عام طور باندې تاسو وینئ چې هلته مریضانو سره چې کومه لواحقین وي یا هغه موجود وي یا هغه مریضان چې کومه د خپل انتظار کوي، د خپلې نمبر انتظار کوي، هغه یې هم د هغه ځای نه چې کومه دی لیږلي وو. په کوم ځای کې چې میډیکل ټیسټ د بشرا بیبي کېدلو هغه ځای کې عملي نه چې کومه دی میډیکل سټاف او پیرامیډیکل سټاف چې کومه دی د هغوی نه دیو موبایل هم اخیستلي وې. بشرا بیبي خاندان او څه نور خلک چې کومه دی هغه دلته را رسېدلي وو او هغوی کوشش کولو چې ویډیو جوړه کړي یا څه تصویران واخلي، نو د هغوی نه موبایلونه چې کومه دی هغه هم اخیستلي وو. چاته هېڅ قسمه اکسس چې کومه دی دا نه ورکولی کېدو. په دې دوران کې د بشرا بیبي لور چې کومه ده هغه هلته راورسېدله او د هغې چې کومه څرنګه چې هغه راورسېدل ډېره په مشکل هلته را رسېدل به، خو د هغې سره سره هغې ډایرکټ ډاکټر عاصم صاحب چې کومه دی هغې ته هغوی فوري طور باندې اطلاع وکړه او کله چې ډاکټر عاصم صاحب راورسېدو نو هغې بیا د سرکاري ډاکټرانو سره چې کومه دی هغوی د دې ټیسټ وکړو. د هغې نه بعد چې کومه ده د هغوی لور چې کومه دی هغه ریل سچویشن چې کومه دی هغه یې وویلې، خو ډاکټر عاصم صاحب چې کومه دی هغه چې کومه دی ریل سچویشن د چا سره شیر نه کړو او هغې عمران خان صاحب ته اطلاع کړله، یعنې عمران خان صاحب ته هغه هر څه ویل دي او دا اول ځل داسې وشوه چې ډاکټر عاصم صاحب چې کومه دی هغوی میډیا ټاک هم ونه کړو. د هغې نه بعد چې کومه میډیا ریپورټس راغلي، کومه په ټي وي چینل باندې چې کومه ریپورټ چلولی شوي دي هغه د دې بالکل برعکس دي.
د بشرا بیبي طبیعت په حواله سره کوم خبرو کو نو هغه بالکل درست نه ده. د هغې طبیعت چې کومه دی خراب دی او څرنګه چې د هغې لور ویلې دي او پنجوتا صاحب ویل دي اکچوال سچویشن حقه دي. د هغې په جسم باندې د زخمونو نشانونه هم موجود دي. ظاهري حالات چې کومه ده کافي د هغې خراب دی او هغې چې ویلې دي چې هغه ډېره زیاته کمزوري محسوسوي. دارنګې د دې سچویشن مطابق ترجمان پیټیا چې کومه ده هغې هم یو سټیټمنټ جاری کړی دی. ترجمان مطابق بشرا بیبي چې کومه ده هغې په مزید په قید کې کېښودل د هغې وایي چې دا د هغې د جان دپاره یو خطره کېدلی شي. مزید هغې په دې ریپورټ کې ویل دي چې زموږ کومه خدشات و په هغې باندې دا تصدیقي مهر دی او عدالتي حکم چې کومه دی سرکاري ډاکټر او ذاتي معالج ډاکټر عاصم په موجودګۍ کې چې کومه طبي معاینه شو د عدالت مطابق په معاینه کې چې کومه دی د خوراک په نالۍ کې او په معده کې د هغې چې کومه دی د تیزابیت مقدار چې کومه دی دا زیات دی او په هغې باندې زخم چې کومه دی د هغې په جسم باندې هم موجود دي. د ترجمان مطابق د تحریک انصاف چې کومه دی هغوی دا دعوه کړله چې د بشرا بیبي په جسم باندې چې کومه دی د زهرو اثرات هم موجود دي او وایي چې دا خطرات چې کومه دا هم ظاهري. بشرا بیبي چې کومه ده هغې ته وایي زهریله مواد چې کومه دي د خوراک کې ورکړولی شوي دي وایي چې د هغې د تحقیق هم وکړه شي. اوس انتظار کېږي د راتلونکي هیرینګ یعنی د راتلونکي سماعت انتظار به کېږي. په هغه سماعت کې چې کومه دی عمران خان صاحب ته اوس فلحال چې کومه دی میډیا اکسس نشته. په هغه هیرینګ کې به میډیا اکسس هم عمران خان صاحب ته راشي. نو د هغې نه بعد چې کومه دی د عمران خان صاحب نقطه نظر به راشي د هغې پوینټ اف ویو به بار راشي چې هغه په دې حوالې سره څه وایي. د هغې د لور وینا دا وه چې فوري طور باندې چې کومه دی د میډیکل ټریټمنټ دې ته ورکړی شي او د قیدي تنهایي نه د دوی راویستلی شي او هاسپیټلایز دي شي یعنی په هسپتال کې د دوی داخل کړی شي ورنه که هغې ویل چې د دې د صحت د حالات چې کومه دا مزید هم خرابېدلی شي. دویم طرف ته که موږ وګورو نن د اتوار ورځ ده او نن ضمني الیکشن دی او د هغې دپاره چې کومه دوی پوره کوشش کړی دی انتظام یې کړی دی او بالکل هغه شان دا سچویشن دی کومه سچویشن چې د 8 فروری نه مخکې و یعنی ریټرننګ افسران چې کوم دي دا بالکل غایب کړلي او صرف ریټرننګ افسران نه دي غایب کړل د دې سره سره چې د ریټرننګ افسران سره کومه اسسټنټ ریټرننګ افسران هغوی هم غایب کړلي او دا چې کومه ده دا په ویډیو بیان کې چې کومه ده ډېرو کسانو ویلي او ډېر داسې امیدواران دي چې هغوی خپله پوینټ اف ویو یعنې خپله نقطه نظر چې کومه ده هغې بیان کړله. باقاعده طور باندې هغوی ویډیوګانې ریکارډ کړلي او هغوی دا هم ویلي چې څرنګه ریټرننګ افسران چې کومه دي چې دا غایب کړی شوي دي او مزید هغوی دا ویلي دي چې دا ریټرننګ افسران د دې وجې نه غایب کړی شوي دي ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه رهنماګان وو هغوی به پولینګ ایجنټس نومونه ورکول او د هغې نه بعد به بیا د پولینګ ایجنټس نومونه چې کومه دي هغه به فاینلایز کېدل او د فاینلایز کېدو نه بعد چې کومه دي هغوی به نن د اتوار په ورځ باندې خپل کار کولو خو هغې ویلې چې دا کومه عمله ده دا ورکه ده او تحریک انصاف چې کوم امیدواران دي هغه په دې پسې شاته روان دي. نو دا ظاهرا ښکاره کوي چې دا 21 سیټونه چې کومه دي دا د ځینې خلکو دپاره د ژوند او د مرګ چې کومه ده یو مسله جوړه شوې ده. خو د دې نه اهمه خبره او انټرسټینګ خبره دا ده چې په بخر کې کومه کار شوی ده شاید دا به په الیکشن کې مخکې نه وي شوی. په بخر کې د پاکستان تحریک انصاف رهنما چې کومه ده هغې ته د داخلې بالکل اجازت نشته یعنی هغوی به ځان ته په خپله ووټ هم نشي اچولی او هغه به هلته داخلېدی هم نشي او دا د الیکشن نه یوه ورځ مخکې دا کار شوی دی او په هغې باندې بې بنیاد دغه مقدمات چې کومه دي هغه هم جوړ کړی شوي دي او صرف دا په دوی باندې نه دي بلکې هغې چې کومه د پولینګ ایجنټس نومونه ورکړي په هغې باندې هم دا مقدمات چې کومه دي دا جوړ کړی شوي دي. پاک فوج چې کومه ده دا هم تعینات کړی دی او د پاک فوج د تعیناتۍ هغه عمل چې کومه دی هغه هم مکمل شوی دی او د هغې ته یو ضابط اخلاق چې کومه ده دا هم جاري کړی شوی دی او دا ضابط اخلاق چې کومه ده الیکشن کمیشن چې کومه دی ورته جاري کړی دی. خو انټرسټینګ خبره دا ده که دا ضابط اخلاق د 8 فروری نه مخکې جاري کړی وی نو دا به ډېر ښه وی. د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی په 21 نشستو یعنی په 21 سیټونو باندې چې کومه ده ځینې د انتخابات په موقع باندې الیکشن کمیشن چې کومه ده پاک فوج او سیول آرمډ فورسز اهلکارانو ته یو ضابطه اخلاق چې کومه ده دا ورکړلی. په ضابطه اخلاق مطابق پولیس چې کومه دي پاک فوج او سیول آرمډ فورسز اهلکار چې کومه دا به سکیورټۍ فرایض چې کومه دي سره انجام کوي. پولیس او سکیورټي اهلکار چې کومه دا به په اوله درجه کې فرایض سره انجام کوي. سیول آرمډ فورسز په دویمه کې پاک فوج چې کومه دا به په دریمه درجه کې چې کومه خپل فرایض سره انجام کوي. پاک فوج او سیول آرمډ فورس اهلکار چې څومره د تعینات چې کومه دا په انتهایی حساس پولیس سټیشن نه بار کړی شوي ده. پاک فوج او سیول آرمډ فورسز اهلکار چې کومه دا به پرامن انتخابات انعقاد یقیني جوړوي.
پاک فوج او سیول آرمډ فورسز اهلکار چې کوم دی په ووټینګ او د ووټینګ په ګنتۍ کې په دوران کې به دیو غیر جانبدار پاتې کیږي. ضابط اخلاق مطابق اس قسم بې ضابطګۍ په صورت کې چې څه قسم بې ضابطګي کیږي د هغې په صورت کې پاک فوج اهلکار چې کوم دی پریزایډینګ افسر ته اطلاع ورکوي. که چېرته پریزایډینګ افسر په دې باندې ایکشن وانه لري نو پاک فوج اهلکار چې کوم دی دا به ریټرنینګ افسر ته چې کوم دی بیا اطلاع ورکوي. پاک فوج او سیول آرمډ فورسز اهلکار چې کوم دی د به اوټر د پولینګ سټیشن کې به دیو داخله کې چې کوم دی هېڅوک به دا نه روکاوي چې هغه پولینګ سټیشن ته داخل نشي. پاک فوج او آرمډ فورسز اهلکار چې کوم دی انتخابي عملي اختیارات به په خپل لاس کې نه اخلي. اهلکار چې کوم دی دا به بلټ پیپرز او انتخابي سامان چې کوم دی دا به هم په خپل تحویل کې نه اخلي. پریزایډینګ افسر او ریټرنینګ افسر چې کوم دی دا افسران چې کوم دی د هغې په اختیارات کې به پاک فوج او سیول آرمډ فورسز اهلکار چې کوم دی په کې مداخلت هم نه کوي او هېڅ قسمه بې ضابطګۍ په صورت کې به پریزایډینګ افسر چې کوم دی هغې ته اجازت نه بغیر چې کوم دی دوی به په خپله هېڅ قسمه ایکشن نه اخلي او د اوټونو د حسابولو په وخت کې چې کوم دی دوی به مداخلت هم نه کوي. او د دې سره سره وفاقي حکومت چې کوم دی ضمني انتخابات کې سیول آرمډ فورسز او پاک آرمي دستې چې کوم دی هغه هم تعینات کړلي د هغې منظوري هم ورکړله. د وفاقي حکومت د طرف نه چې کومه منظوري کړی شوې ده په هغې کې وزیر داخله چې کوم دی سیول آرمډ فورسز او پاک آرمي دستې چې کوم دی تعینات کولو حکم هغوی جاري کړی دی. د اعلامیه مطابق چې کوم دی سیول آرمډ فورسز او پاک آرمي دستې چې کوم دی هغه به د کویک ریسپانس په طور باندې استعمالیږي. سیول آرمډ فورسز او پاک آرمي دستې چې کوم دی دا په دویم او دریم حصار کې په طور باندې استعمالیږي. اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې سیول آرمډ فورس او پاک آرمي دستې چې کومه دي هغه به د 22 اپریل او 21 حلقو کې چې کومه دی پورې به موجود وي، یعنې په 21 او په 22 اپریل باندې به دیو په 21 حلقو کې موجود وي. په ملک کې چې کومه دی قومي او صوبایي په 21 حلقو باندې چې کومه دی ځینې انتخابات چې کومه دی نن د اتوار په ورځ باندې چې کومه دی په 21 اپریل باندې روان دي، یعنې شروع شوي دي او روان دي. الیکشن کمیشن چې کومه دی هغې وفاقي حکومت ځینې انتخابات د سکیورټۍ د فراهم کولو لپاره هغې ته درخواست ورکړی و او هغه درخواست چې کومه دی هغه منظور کړی شوی دی. په دې 21 حلقو کې چې کومه دی نن انټرنیټ او موبایل سروس چې کومه دی دا هم بند کړی شوی دی او دا په 21 ښارونو کې دی او د دې سره سره د ملک په نور کومه حصې چې کومه دي په هغې کې انټرنیټ چې کومه دی دا سلو کړی شوی دی. دا تر ننه پورې چې کومه معلومات زموږ سره هغه موږ ستاسو مخې ته کېښودو. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.